خبره به کوله کاسي هغه بوسو لاندې وبنه بوزو قوت خرید د خلکو ختم شوی دی مخکې بچا 2 ساروي غستل هغه یو ساروي اخلي چې دا جنگ ټوټل نواز شریف صاحب ډیزاین کړو نو هغه ته مبارکي ورکوي دا شکریا ادا کوي باندې کوي تاسو په ویش باندې زیات توجه ورکوي کنه په خوراک باندې هغه چې په خوراک باندې دا صحیح راځه دا یاره ان شاء الله ما خو ډایټ شروع کړی دا د ویش کوکه خیر دا تاسو د صحت راز ډایټ ته مطلب دا سه کمزور ښکارای نه خیر دا اوس به ډایټ شروع کړی خان سے وی یاره اسټیمنا سیوا کوي او ځان مزدغه کوي سمارټ کوي ان شاء الله باقي باندې اوس یې سمارټ کنه ماشاءالله خوراک ولا ځای چې هغه زیات را کړی دی الله تعالی دا بالکل دا خبره ستاسو ټیک ده اوس دینه پس کوشش کوو ان شاء الله چې ورزش او سره ډایټ هر څه سره کوو ان شاء الله که خیر دا ته وای د خان صاحب د ازادۍ د لپاره تاسو څو کړی شو زموږ مشرانو به مونږ ته وی چې پښتنو ډېری غټي بهادرانی دي په دې کې شک نشته مشرانو ټول رښتیا خبرې کړې دي خدا ته وای چې تاسو کشمیر آزادولې شو خپل لیډر خان نشي آزادولې تاسو خو یاره ډېر خپل سوال زمانہ وکړو زه په دې کې ته دا خبره کوم کنه چې منګه 1947 کا خبرې منګه اوریدلې وي خدا اوس کوم موږ سره په دریو کالو د نیم کالو کې کم دغه شو کنه نو دا موږ پریکټیکل ولیدل ځکه چې زمونږ پټای سره کم ظلمونه وشلو کم زیاتی وشلل او موږ باندې کم ظلم جبر اوسه ځندا نه آئین کېشته نه قانون کېشته زه پاکستانی شهري ما فکر ما د احتجاج ما د حق حاصل لې چې زه احتجاج کوم زبر امن طریقې سره لاړ شم یو احتجاج کوم یو خو طریقې سره زما خبر واورې دي شي واغه شي نشته موږ جیل نه تیر کړو زمونږ ملګرو جیل نه تیر کړو موږ جیل نه تیر کړو او ان شاء الله قربانه نه هیڅ قسمه دریغ نه کوو ان شاء الله دا ته وای جی ماشاءالله مونږ پښتانه یو همیشه د حق خبره وکاو ما اوریدلې دي تاسو ټول به وی چې نواز شریف صاحب اډو غږ نه کوي چې جنگ دورانو بیا را ترستو پته ولګی چې دا جنگ ټوټل نواز شریف صاحب ډیزاین کړو نو هغه ته مبارکي ورکوي دا شکریا ادا کوي یاره شکریا به څنګه ادا کوم هغه زما یو بچی دوره قرضدار کو هم دي نواز شریف هم دي زرداری چې زما ماشوم زه کله وړي کوم پوي مراله ان موږ ته کور کې ویل هغه ماشوم چې پیدا شي نو غلاک روپۍ قرضداري اوس چې ماشوم پیدا شي هغه 10 لک روپۍ قرضداري نو دا چا د لاسه دام د دې د لاسه نه دا جنگ خبره کوم نو دا جنگ خو هغه ګټلې تاسو له پکار دي چې شکریا ادا کوي ولې چې مریم نواز صاحب وایي چې دا و ډیزاین کړی یاره ته خو سوشل میډیا باندې خپوي او جنگ چا ګټل هغه ته پته ده او چې کم سشي هغه ته خپل خپل نالج کې اضافه کول غواړم کنه تاسو نه دي نه بالکل نه جنگ به شوی نه دا ته وای یو فکس میچ او فکس میچ چوته وي څنګه به کرکټ میچ کېدو چې وته به چې تاسو ته بازبال کوم سلو ته وو هغه خبره و دا فکس میچ مودیل تخپل جنو ریکارډ خپل غواړو دلته کې نواز شریف خپل ریکارډ خپل غواړو باندې سم نو دا نواز شریف د عمران خان د پر سکولې شي ان شاء الله عمران خان د پر خدا دا چې قربانای ورکړي دي ورکوم به ان شاء الله خیر چې څه قسمه زمون قانون آئین بلدستی به زموږ به د ملک زمونږ د پاکستان زمونږ د او ان شاء الله درنه ورکولي چې تتللی چې کل ارسوره درنه ورکولي زبر عمران خان د پراتیا دا ته وای نن سبا قرباني ورځ دي کنه اولاد داسې خراب دي کنه چې قرباني کول خو ډیره ګرانه تاسو به هم کټه کوي مونږ یې کټه کوو شاپرو کې دا حالات راغله نو دا ته وای خلکو چې را سروي راوستي هر سره راوستي د دوی بس کیږي یاره دا ذکر دي قرباني خبر دی کوم مخکې به ما 2 ساروي اغستل ماشاءالله او الحمدلله د الله فضل او خدای ما یو ساروي واغسته بس ما څخه واغسته خاطر موږ هم چرګ اغستل الله دې نصیب کی خدا ذکر دي چې هغه حکومت خرید اوس نشته وروره د ټول خلکو لکه حقیقت خبره وکړو لکه چې هغه بوسو لاندې وبنه بوزو قوت خرید د خلکو ختم شوی دی مخکې بچا 2 ساروي اغستل هغه یو ساروي اخلي چا به 15 قرباني کولی هغه 3 کوي دا ته وای زما کور ته چې تیر شوی کال چا غوخه راوړی و کوم لکانو راوړی و چې دا واده نه کړي دا ټول ودونه وشو کوم جنکو به راوړی و به توري وي هغه له خدای په قدرتي حسن ورکه دا غویم ودونه وشو نو دا ته وای چې تاسو صحیح اراده ده او چې څوک دویم دریم واده کول غواړي زما کور ته غوخه راوړي هغه ارمان پورا کیږي نو راوړی و ان شاء الله خو زما روري خوګ او ان شاء الله بالکل طالب سپیشل یو تلای شاپر بالکل سنبال کېدم بس نو دریم واده بیا تیار شي ان شاء الله ډیر مننه سره دا شل جی چې منګه خو نن د عمران خان صاحب تاریخ ته دی راغلی یو او تاسو یو خبر وکړه د نواز شریف په اړه کې چې یاره دا نواز شریف د ملک نواز شریف خو د ملک سره دوره کھلواړ وکړ او دوره منګای راوسته کچره نن دا منګای نوې او نن دا خلک خوشاله وي او عمران خان د جیل کې نوې چولې دا قرباني به هم کور په کور کې دا او هر سړی به کولا او هر سړی به خوشاله او چې کله په ملک حکمران دروغ وي او بېمانه او منافق حکمران راشي انا غد الله سچ دین کوم دلیل کی ډیر مننه سر ثانک یو